په سیاست کې ځینې هڅې داسې ښکاري لکه یو څوک چې د دروازې پر ځای له کړکۍ څخه دننه کېدل غواړي. کله ناکله یو نظام هڅه کوي چې له بهر څخه ملاتړ پیدا کړي، خو پر کور دننه بې باوري دومره ژوره وي چې هره دروازه بند ښکاري. یوازې هڅې کافي نه دي، بلکې ادبار، باور او عملی بدلون ته هم اړتیا وي. نن به یوه داسې موضوع در وپېژنو چې له لرې جالبه څرګندېږي، خو له نږدې پرې ګڼې پوښتنې راپورته کېږي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. الجزیرې خبري رسنۍ د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو هڅو په تړاو چې غواړي سیمه او نړۍ د ځان ملاتړ ته وهڅوي، هر اړخیز راپور ورکړی دی. راپور ډیروي که څه هم نوموړې واکمني هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سربیره د سیمې له هیوادونو سره اړیکې او تعاملات پراخ کړي، خو دا هر څه د رسمیت پیژندنې معنا او پیل نه دی. نوموړې رسنۍ ډیروي ایران، پاکستان، منځنۍ اسیا، هند، چین او روسیه غواړي چې خاورې ته یې د دغې واکمنۍ تر کنټرول لاندې افغانستان نه ګواښ متوجي نشي او خپلې اوسنۍ اندېښنې حل وساتي. دا راپور له هغو څرګندونو سره هم مهاله دی چې یا د واکمنۍ یادونه کوي د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي، اقتصادي او سوداګریز تعاملات پراخ شوي او دا رسمي هم ګڼي. دغه رسنۍ کاږي د کابل اوسنۍ واکمنۍ پر کور دننه د ښځو د بنسټیزو حقونو د ټولګډې واکمنۍ نه جوړولو او د واک انحصار له امله له سخت مشروعیت نشتوالي سره مخ ده، ځکه خو هڅه کوي چې سیمه ایزي هیوادونه خپل کړي. که څه هم له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره په دغو هیوادونو کې د اسلامي امارت واکمنۍ ته د افغانستان د استازولیو د سپارلو تر کچې لاره هواره شوې، خو دا هیوادونه هر ډول تعامل د دوحې تړون ته پر ژمنتیا مشروطوي. کارپوهان د نوموړې واکمنۍ ټولې هغه هڅې چې له سیمې هیوادونو سره یې د تعاملاتو پراخېدو په موخه کوي تر هغې ناکامې بولي چې په کور دننه مشروعیت ترلاسه نه کړي او د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ورکړې ته ژمن نشي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.